له یوې خوا که ټرمپ بیا ایران ته اخطارونه ورکوي، بله خوا د ایران د شاهي کورنۍ میراثخور رضا شاه پهلوي د ایران اخوندي رژیم د وروستیو سلګیو او د نوي ډیموکراتیک حکومت خبر ورکوي. د دې هر څه امکان تهران سره د امریکا او غرب له ښکاره او ضمني ملاتړه برخمن اسرائیلو مخامخ جګړه کې ښودل کیږي او انګیرنه هم دا ده چې له ایران سره د یو شمېر اسلامي هیوادونو د عامو وګړو له خواخوږۍ پرته حتی د خپلو خلکو او اسلامي نړۍ رسمي ملاتړ او خواخوږي هم لا سمه نشته. په ایران او اخوندانو خپله هم د اسلامي نړۍ خورا زیاتې نیوکې د شرارتونو جوړولو په شیعه او سني د اسلامي نړۍ ویش هڅې او نورې بیلګې ښودل کیږي، خو دا هم ښکاره ده چې له همدغه بد ایران نه وروسته د اسلامي نړۍ د سر پورته کوونکی نور نشته. سلامونه، زه سید شینواره یم او نن درته د اسلامي تاریخ برخه کې د پخې پوهې خاوند، د سولې عالي شورا پخوانی غړی او د قبایلو وزارت پخوانی مرستیال جمال الدین بدر سره په دې اړه خبرې او بحث درته لرم. بدر صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی. مننه. سلامونه تاسو ته دوستان ټول اوریدونکو ته. بدر صاحب، اسرائیل او ټرمپ ننیولې تر رضا شاه پهلوي او خلیلزاده پورې تاسو به څارلي ټول داسې انګیري چې نور د اخوندي رژیم نړېدل بیخي اسانه شوي دي. ستا په نظر باندې رښتیا څومره ایران ضربه خوړلې ده او څومره اسرائیل وارخطا کړي دي؟ شینواري صاحب، د جنگ شروع شو نو بیلانس بیخي غیر نورمالو. اول نه بظاهر په اسرائیل دی، نو اسرائیل شاته بیا ټول غربي نړۍ ولاړ دی ټول طاقت سره. صحیح. د یو مشکل بل مشکل اسلامي نړۍ څنګه ایران تقریبا داخل اسلامي نړۍ کې یو منځوي هیواد دی په خانه ځنې اعمال د وجنه. نو اوس کومه کوم چې تقریبا ایران سره د یو قوي هیواد خو چین او د یا د روسیې د بعد دغه کې د شاید یو څه د پولیټیکو کومه کوي اگر چې هغه بيزه توقع نو اوس ظاهري نه خارج حتی د منځګړي د برڅوک د مضبوط غږ پورته کی. صحیح. دا معنی چې یو بل اسلامي سټیټ چې خبره کولای شو د یو مسلمان هیواد په توګه لمنځه تلونکی دی او ټرمپ بیا بل څه وایي چې لا د خامنه‌ای د وژلو وخت نه دی راغلی. خو ولې توی دا خو نه منل لپاره دلیل نشته دی، ځکه دې به عملاً کار روان دی. د کوم ځای سره وایي د دې خبره تکذیب کی یا وایي د دروغ وایي، نو عملاً دې به کار روان دی او ایران ټول سو ورخصته دی. صحیح. نه یو اسلامي سټیټ غورځیدونکی دی. اسلامي سټیټ خو دوه دغه دی ګوره، د اوسنۍ واکمن نظام چې د دینه بغیر هغه سټیټ پاتې کیږي دا بل بحث دی. او موږ تاسو د اول ځل نه دی ګوره د سیمه کې دغه څوک خو شاهدان یو د موږ د افغانستان کې مثلا طالبان په خانه رژیم چې امریکا وبرزول هغه نه پس بل یو د هیواد بل حکومت راغی هم دغه سیدنو صدام حسین سره عراق کې عین کار شو، نو په لیبیا کې عین کار شو، نو یو حد پورې دي ته ورته ول لري سوریان تقریبا د دې یو شبیه کېدی. نو رژیم چین چې خود کومه یو مضبوط غږ چې نړۍ یو وزن درلود بیا هغه سیران پاتې بنشي بیا. صحیح. دا تا د رژیم چینج خبر وکړه، د ایران د شاهي ایران میراثخور رضا شاه پهلوي دا ورځ سارو ماښام تاجپوشي په خوب باندې ویني. څومره باور لري چې دغه هیواد کې به څه ډول حکومت راشي، د سیمې د نقشې نوې بدلونکې سیاسي وضعیت حکومت او سرخوږی که څنګه؟ اوس خو د غربي نړۍ کې تقریبا دا بحث روان دی. فرانسې رئیس جمهور چې به مخکې تاسو شاید بیان اورېدلی وئ، هغه وایي چې موږ دغه تجربونه باید موږ زده کړې وکړو، باید بهر نه تپل شوي رژیمونه ځای نه لري. اوس دغه د اوسني رژیم سره څوک موافق یا مخالف ایډیولوژیک کې نه کنه بل بحث دی. دا یو واقع دی چې دا اوس چې څوک بیرون کې اوسېږي دوی چې راځي تر څو چې هغه راځي سره بدلېږي، د خلکو خوی سره بدلېږي. 40-50 کاله خو ډېر عمر دی، یو نوی جنریشن لوی شوی دی که نه. دوی هلته شاید هغسې واکمن هغه پورې پاتې به نه شي دا خلک څنګه چې د غربیانو دوی نه توقع لري هغسې دوی نه شي کولی. اوس دغه خلک چې بیرته شاهي نظام ته لاړ شي دغه ناممکنه ده دا خبره. اوس څنګه چې افغانستان کې یو مخکې طالبانو خلاف نړیوال یو ائتلاف جوړ شو، ملل متحد د سازمان مللونه شورای امنیت د هغو لپاره قراردادونه پاس شو، اتفاق رئیس سره راغی یا شبه اتفاق رئیس سره، دغسې دلته حال نشته. دلته نه یو اسرائیل مخکې شوی دی، نو د اوسنی نظام چې ړنګ شو نو دا کومه مدته ډېر لوی ناورین رامنځته کړي. او زرهاو خلک مهاجر به میلیونهاو خلک مهاجر به ډېر مشکل به بیا دا شی سمبال کړي.
بالکل دا ډیره جالبه ده. خلیلزاد هم ویلي چې که ایران سقوط کیږي ډیر غټه په منځني ختیځ کې به ډیر حتی لکه چې ویل چې د نقشې په ارتباط باندې هم تغییر راتلونکی دی یا نور سیاسي تغییرات راتلونکي دي. یوازې ایران نه سقوط کیږي، سیمې ته څه ورځي د دې ځای نه؟ زه ګومان کوم د څو کال نه رئیس چې کوم دغه سیمه کوم لوبه چې روان دي نو دلته یو راشي نوی ډیلیمیټیشن چې وایي سر نو سرحد بندي لکه چې نوی ځینې دولتونه به پیدا کیږي، به ځینې به له منځه ځینې به غاټېږي، به ځینې به کوچني کیږي، به دغه شی مونږ ښکاري. ځکه بلوچستان چې دی پوخانم شپږم کېله غوندې یعنې یو اضافه غوندې دوی باندې دغه دی کردانو سره هغه څنګه چې لازم دغه دی هغه توجه نه دي شوی هلته. نو بیا پاتې کېږي دوه لوی هغه د قومي انډول چې ایران کې داخل کې پوخان دغه دی ترکان دي او فارسان دي زیات دوی دي. نو کرد و بلوچ خو پوخان هم د مرکزي حکومت کې څه هم نه لري، څه مذهبي توپیر دي، څه نژادي مشکلات دي، څه هغوی همغه لرېوالي د مرکزي سیمه لرې پاتې شوي دي، هغو ته طبیعي ډول باندې دغه درېیم نړۍ هېوادونو کې هغو ته نمایندګي نه ورکول کېږي. هغو خو ګمان کوه چې تقریبا اوس نه یو بل دغه دپاره کوشش کوي او موږ تاسو ګورو چې تقریبا د کردانو د نوي دولت ظهور دپاره د سیمه کې قوي ترین ملاتړ اسرائیل دی. نو اوس هغه تقریبا دغه چې راشي نو عراقي کردان سره مو هغوی همکاري دی. نو ایراني کردان خو طبیعي دی چې امکان دی که چېرې داخلي هرج مرج جوړ شي نو اولنی ګروپ چې د مرکزي حکومت خلاف سلا پورته کړي چې کردان به اوسي. موږ تاسو یعنې که چېرې داسې کره کتنه وکړو کوم ځایونو کې چې غربي هېوادونه داخلېږي نو هلته پوخه داسې ارامي بیا وروسته تقریبا هغه وړ قومونه سره وباسي بیا تقسیمات کېږي دا قوم نشته هغه قوم نشته. اوس افغانستان نور نشته کوم ځایونه پورې که نه دا تقریبا ډېر خبره داسې ځای ته وړي چې هغه پخوا د خلکو توجه هغه ته نه و. ایران سره هم عین کار وکړي ځکه ایران یو قوي ایران ګمان کوم چې نه د شاه دپاره پرېږدي نه د اخوندانو دپاره داسې ایران پاتې به وي او نه داسې آینده ځواکمن حکومتانو ته به راشي. صحیح. یو بله خبره تاسې وکړه چې ایران د اسلامي نړۍ نه منزوي دی. دی منزوي کړی شوی دی که ځان یې منزوي کړی دی قصدن؟ څه غلطي ایران د اسلامي نړۍ په مخامخ کړې ده چې اوس منزوي دی؟ اول خو ایران د اوسنی ایران چې د تاسو ګورئ دې نه مخکې چې کوم اسلامي نړۍ و هغه نقشې ته چې موږ وګورو نو هغه وخت کې قوي هېوادونه کې مثلا مصر و ترکیه او ایران و دغه هېوادونو پاکستان بیا هغه اندازه کې نه و نه فرهنګي نګاه هم نه و چا باندې هغې تاثیرات هم دونه زیات نه و. پاکستان یو داسې هېواد و چې یعنې زیات محاسبه هغه باندې نه کېدل. مصر ترکیه او ایران دا الهام بخش نور اسلامي نړۍ دپاره څه قوانینو بخش کړي څه تمدن بخش کړي څه علم او زده کړې بخش کړي. نو تاسو افغانستان هم څه ګورئ پخوا تقریبا موږ ټول چې سایمن سبان ترکي نه فارغ دي که نه قانون زموږ چې ګوري مصر نه کاپي شوی دی هغه پورې. نو بیا د شیعه اقلیتونه چې کوم ځای کې پاتې وو ټول ایران نه الهام اخیستل. دغه ډېر اساسي هېوادونه اسلامي نړۍ کې. نو هغه چې سیکولر سټیټ و هغه وخت ایران. نو کله چې د خمیني انقلاب چې راغی اسلامي انقلاب ایران کې هغه د وروسته هغوی داسې یو دغه شعار ورکړه چې د انقلاب باید صادر شي بیرون هېوادونو ته هم ځکه د اسلامي نظریه هم حدود نه مني. هغوی یو مشهور شعار ولا شرقیه ولا غربیه اسلامیه نه شرق نه غرب بلکې اسلام نظریه باید غالب وسي. صحیح. نو حتی هغه د خمیني نه پوښتنه وشوه دغه سیمه کې جنجال چې خلیج عربي دی یا خلیج فارسي دی. نو هغه نه پوښتنه وشوه ته څه شی غواړې؟ خمیني خو ټول اسلامي نړۍ کې رهبري غوښته بیا شیعګانو هغه ولایت الفقیه مطلق مشري هغه یې غوښته. نو هغې وایي چې نه عربي نه فارسي خلیج اسلامي یعنې اوس داسې شعار هغه چې کله کېناستل نو هغوی اتومات د افکار صادرولو دپاره هغې کوشش هم وکړه او نور اسلامي سازمانونه چې دا سیمه کې وو هغوی هغې نه الهام واخیست. عراق کې هغه د شیعه اکثریت سیمو کې شیعګانو سره پورته کړه مغه و چې نظام سره ټکر راغی هغوی. عربي هېوادونو کې اول د نښې نښانې معلومه شوې بحرین کې یو مشکل پیدا شو مثلا سوریه بل ځایونو کې. نو هغه نو وروسته تقریبا د سیمې هېوادونو کې چې طبیعي دی هلته خو اکثریت د سنیانو نو اقلیت شیعه وو. نو دوی خو نشي کولی چې د ډیموکرات یعنې تنظیمونه وړاندې کړي هغوی بیا رایې وګټي دا کېدی نه شو دا. صحیح. نو دې هغه شیعه اقلیتونه بیا دې مسلح هم کړي هغوی ته تمویل هم کړي هغوی ته. نو د سیمې هېوادونه هغه ورځ نه اوسه پورې ایران سره جنجال کې دي یعنې دوی ښه دغه نه لري هغوی نه. دا یو دوم تاسو د وروستۍ کې تقریبا د 20 کال نه دېخوا چې تاسو دا نقشه وګورئ صحیح. دوی په نامه د شیعه کمک باندې یا الهلال الشیعي یعنې هغه دغه اصطلاح د عربي نړۍ کارول کېږي. مثلا عراق دوی خپل کې بعد سقوط نه وروسته دا د امریکا په مرسته سقوط چې وکړو هغه نه اخوا د بحرین خو تقریبا داسې وایي چې بګه چې ور دی هغه دی خو قاطع اکثریت هلته شوي ورونه دي. نو بیا سوریه کې اقلیت هم نو چې حکومت هغوی په لاس کې ول د علویانو
یمن کې اقلیت کېدو سره هم د حکومت ونیو د حزب الله تقریبا د ټول دنیا کې د قانون نه ماورا د تنظیم چې حکومت هغه نه چلیدای نشو دغه تقریبا د لبنان د ونیسه د سره ول تر ایران پورې دغه سیمه چې یو شي کمر باندې خلکو جوړ کړل صحیح هغه د سیمې هیوادونو به چې اسمان ته ورسېد یو مجبور شو بل اخر اسرائیل سره داخل الله سي او چې دغه ځان خلاص کی صحیح نو اوس دغه د تقریبا د پرون خبره ده دونه ډیر کلونه وړاندې خبر هم نه دي او حتی تاسو کې یاد سعودي کې یو عالم په نامه علي النمر په نوم باندې شیعه عالم او سعودیان او مشکل چې درلودونه بل اخر په اعدام محکوم کړ هغه نه پس ان سعودي او دغه مسکی ایران مسکی روابط دي هته ورسېد چې سفارتونو ورواچو تهران او مشهد کې د یو کوم نمائندګان شوی وته نو سوال دغه ځکه دی اوس هغه علي النمر یا حق او یا نه حق او هغه د سعودي وګړی دی سعودي قوانين چې د کوم حاکم سلطه دی چې من هيڅ یو مشروع کوم منل نو دا دغه کار چې هغه په شخص وګړي څه کار کوي بالکل یعنی په دې معنی باندې چې هر دغه شیعه قلیت شو هغه د حکومتونو خلاف استعمال شو او حکومتونو باندې خلک به باور هم بالکل هر ځکه دا کار شو نو ځکه د ایران ځان دونه منځوي مثلا وګوره د انور السادات قاتل چې نو هغه نو باندې مهدي اسلامبولي هغه نو باندې تهران کې او جاده هغه نو باندې بالکل مسائل ډېر دي نو اوس دغه حساب باندې ګمان کوم چې اسلامي نړۍ کې حکومتونه هم ډېر د موشن نه اخلي غوي ماشاءالله صحیح اوس د اخرنه قوي هوا چې مثلا لو څنګه هم د غرب مخ ته خبري هم کولې شي او رئیس جمهور هم ډېر د یو قوي نړۍ کې سیاسي قد خامت لري رجب طيب اردوغان دی نو دغه د سوریه مستګه د ډېر وزورول دی روسان یو شو نو دا ډېر وزورو نو ځکه ګمان کوم چې د خلکو سره دغه څنګه چې پکارو هغه سې د خوشي هم نه لري د ګرمي هم نه کوي اسلامي وادونه نه دي بری خو بیا هم وایي چې تر واه د رور د پاره کلمه خو وایي د ایران او غرب یو مسلمان یو سټیټ اداره چې ایران دغه بیرون دي مسلمانانو وطن دي کله یو مسلمانان دي زما د داخلي اختلافات او عوامل به اشاره کوم هم دا خبره کوم اوس وخت ایران او غرب سره په دا کومه کشاله چې روانه ده تاسو لخبل نظر حق له چا سره ویني ایران وایي چې برنا حق اسرائیل رئیس سر کړو مذاکرات مور سره کول مذاکرات منځ کې را باندې برید وشو اتم ملانه د جوړ کړي اسرائیل باندې موږ برید نه دی کړی دوی بیا پوز تر ودانګل نور لیونی کړیون خدغه زله خو ګرته حالت ته وګوري ګوره خدای د اسلامي نړۍ تقریبا ګمان کوم چې حتی آذربایجان چې دغه اسرائیل د کله کانډیوال دی هغه نه تایید دی ول ده هیڅ نه تایید دی د اسلامي کانفرنس له خونه بیان جاری شو یا نور یوادونو خونه شخصي ډول باندې ټول به استثناء ټول د عمل غندل دي ځکه ایران تر اخر پورې تنازل زمدو وزیر خارجه د عباس راغچي اخرنه دغه شغل دی حتی غني شو یورانیوم دریم هوا تنخلو لپاره داخل کومه شو بالکل نو وای سره زين تصور به شاید دین ورسته غوي خطر بل شي اساسي به ځکه د تجربه د 50 کال نه ردی خو چې ګوري نو زیات درد سر دی دغه لپاره خصوصا د دیرش کال ردی خو بيخي یا کتاس شکل باندې اسرائیل د بر درد سر تر ایران بالکل عملاً هغه ورپکې ډلې چې اسرائیل سره عملاً جنگ حالت کې وڅ حزب الله او حماس او جهاد اسلامي او د نو کوشنه ډلې وي دا ټول ایران له خونه دغه اخیستل الهام اخیستل صلاح اخیستل او پیسې اخیستل نو نور د څه کم قوي هواد نو بد چې اسرائیل مخ ته خن واقع شي نو اسرائیل لپاره اوس دغه مخچو سال د نړیوال حالت هم جوړ شوې دي امریکا د سی او رئیس جمهور سره مخامخ د شغه تقریبا هر څه دی وي معنی هغه نو هغه شرازه دغه مناسب وخت نور برانش د شي طرفه وګرنه او رب الاخر مو د وسنه نړۍ کې څون هم چې به بندوباري ټول سره هم بل اخر ځنې نړیوال فورمونه موجود دي ملل متحد او اسرائیل دا ټول مات کوي او البته باید مراجعه شوی وي له خونه اوس یو مفتشین ډله څارنې لپاره شکل مداوم د زیرازي او راپورونه ورکړي چې دونه ورانیم غني شوی دي ټول سنترفیوژونه فعال غیر فعال یا زموږ نظارت لاندې دي یازي دمونه پټي ډېر مسایل له خدای راخ دغه شو نه سيناريو تکراري صحیح راغ د برنامه خبره چې دلته د الته د بل اخر د رئیس جمهوریت معنی هم تلاش شونه صحیح تاسو د سناریو د تکرار خبره وکړه او سناریو واقعا مخکې تاسو ورته اشاره وکړه کنه اول صدام او بیا قذافي شو بیا اسد شو بیا مرسي شو او دولتونه نړیږي شاته به د دوی نه د حکومت پاتې کیږي هم د شګو دیوالونه پاتې کیږي فکر کوم چې اصلي سناریو څه ده د اسلامي وادونو په خلاف باندې د اسرائیل یا د غرب
ټول اسلامي هیوادونو تاسو ګورو د دوم نړیوال جنگ فاطمین وروسته خو اسلامي نړۍ لپاره د نوې تولد شو. تاسو ګورئ اکثر هیوادونه هغه وروسته آزاد شو کنه د هیوادونو شکل باندې غوړ ځندام دا تقریبا د 20 پورې دوی تکامل درجه ته ورسېد چې مستقل د هیوادونو ملل متحد د خلکو دی عضویت درلود او د هیوادونو کې د تیلو غاز او نفت زیرمې کشف شوې هغه سره غینامندي هم راغی رفاهیت هم راغی دی وطنونو کې یو توجه نړیوال توجه مرکز هم ګرځېد بیا عین حال کې دنیا د قطبي شو اتحاد جماهیر شوروي او د ناتو یا ورسا پاکت مسکی کوم کشمکش شروع شو دي کې هغه اسلامي هیوادونو کې چې یا نېشنلستي خوونه شعار زیني ولې مثلا عربي نړۍ کې یا مثلا زینو کې د افراطي ډلو دغه اخیستلو دغه وخت کې اسلامي هیوادونو د شپېتنه ونیسه 1918 تر 15 پورې نه پورې دا د برابرۍ یو بهترین مخاطرای دورو ویل شي نو هغه نه پرشتي اسلامي نړۍ تقریبا دغه شو یو خو د مثلا د نېشنلستانو یا د جمال عبد الناصر غوندې سړی مثلا نور سادات غوندې معمر قذافي حافظ الاسد صدام حسین قلاور خلکو ډیر احمد سوهارتوب اندونیزیا کې ذوالفقار علی بوټو او توانا आवाज ټول اسلامي نړۍ کې هغه خلک موجود نو هغه خبر اوریدل کېږي نړۍ فرمونه کې بیا دا کم دوی کې کم معمر قذافي دوی کې هغه نظامونه چې هغه په شوروي اتکا کوي نو خلاف هغه ځایونه کې د غربیانو ځنې اورپکې د جګړې په نامه دی ارنوم چې بیا هغه برابر بحث وکړ دی نو پاتې د کم چې د دوی طرفدار نظامونه نو هغه مجبور چې باید غرب هغه به ساتلې مثلا پاکستان مثلا ترکیه د دوی داست په دینه واچې د شیخ عربي دی بیا مثلا د روسیې د شوروي توسعه مخه ټول دغه یو طرف ته ترکیه هغه لپاره اول لین کې موجود بل طرف پاکستان موجود صحیح نو پاکستان د فرصت نه استفاده واخیستل دغه د غرب تعاطف یا د مجبوریت نه استفاده واخیستل ځان اټومي قوت ورسوي صحیح نو دغه وخت دوی ته چا عام نو دنیا خپل دغه کې مشغول وو یعنی غرب بر لوی خطر وخت د شوروي نو سوسیالیستي بلاک غزیده نو او چې دغه کله خلاص شو د نوی نوروز ته کله افغان جهاد خلاص شو د افغان جهاد لپاره چې نړۍ نه کم ځوانان راغی د خلکو د بقا آینده د خلکو اجسمن مسله دوی چته د خلک لاشته او دوی کله چې جنگ نه خلاص شو شوروي چې ماته وکړل نو غنه پس د خلک یو هدف ولې دوی چې پرې خو چته زینو زی دوی راغی دی یو جنجالو کا بل جنجالو کا چا پرې نه خو د څولړ سودان دال د کړي په شو غنه راغی افغانستان د بار سال جوړ شو هغه نه پس کشاله زیات شو نو غرب مخه ته نو د کوم څوک نو چې دوی د هغه سره نه کړی انسان بل اخر یو حریف لټی ځان د بار به حریف کو جون نه کیږي نه صحیح نو دوی واقعا غو شراره نه کو چې دوی یو هدف پوری ازادي دغه خسته یو سرشر ځوانانو به دوی سره افکار رادیکال افکار او ډیر خپل اسلامي ټولنې لپاره مفید نه و دا چې دوی ډیر ضرر خپل انده هیوادونو د خلکو رسول صحیح خو د غرض لپاره د خلک د سر جوړ شو او اين وخت د غرض لپاره د خلک د مداخلې لپاره استعمالي دم د خلک کله دغه شنو کله دا والا غدي خلاف استعمال کله غواله دی بل خلاف استعمال کا هغه نه پاس نړۍ د غربي نړۍ لپاره اول خو شرق او غرب منځ کې یعنی هر نگاه شغورمو یعنی بلاس برابر نه دي بالکل د تقریبا پر مختلفه حالت کې د صلاح د نگاه نه ګوري اقتصاد د نگاه نه ګوري تمدن د نگاه نه ګوري هر نگاه تقریبا اوس شرق نړۍ ټول مجموع د غرب محتاج دي بالکل او بیا د شرق کې مسلمانان چین او ایران او دغه نور هیوادونو ډېر مخکې تللی دلته موږ تقریبا ثانوي دغه کې موږ راځو پوزیشن زموږ دونه خوي نه دلته یا کوریا جاپان د دوی سره اسلامي هیوادونو مقایسه کې نو ډېر شاته دي نو اوس غرب ټول توان سره راغم دوی سره اخته شوس نو دلته اوس تقریبا ته چې ګوري اسلامي نړۍ کې د نشته توان واس ترکیه د پاکستان خپل داخلي مشکلاتونه صحیح د نوزګاری ګرځي ټول قومونو سره جنگ کوي کله بلوچستان کې کله پښتونخوا کې جنگ کوي بل جنجال دلته نو تنه یو هیواد چې ډیر هغه باندې خلکو اتکا کولای شو یو هدف پورې ترجماني نړۍ کوي ترکیه پاتې دي ترکیه هم زمينه حالت چې زغور مدونه قریبا نه چې ټول خطرات مخاوي صحیح بدر صاحب یو بل شته مفهوم نه دی طبعا د اسلامي هیوادونو په سقوط یا غورځېدو د واکمنو په غورځېدو باندې د خلکو زړه خفقېږي چې دا خو مسلمان هیواد او آرامي اخیستل شو په جنجال باندې واړول شو خو یو که واقعیت ته ولیدل شي د اسلامي هیوادونو اکثره نړیدلي حکومتونه دوی د غرب دومره نه دي غورځولي د پخونه لکه څومره چې د دوی دیکتاتور سیستمونه او سختارونه غورځولي دي
همدغه د دوی زوال سبب ګرځېدلی دی. اوس ایران ته نور هیوادونو مسلمانان ورته خپي خو د خپل ایرانیان اوس د ته پته مده چې کله به اترنه چوپ سقوط باندې دومره د خپل خلک تنګي. د بشر کې څه مماثلت موجوده مشابهت کیف سره پوری شرق او غرب نه پیژني بشر عین دغه دی. تاسو د سایکولوژي نه پوری د سکرین کوم انسان وګورئ یو شی دی د خلکو ژوند لپاره اسایش کوم غرب پکار دی هغه شرق کې هم پکار دی. د انساني ژوند چې د مشترکات لري او شرق ته غرب ته نو اتیاف سره مشترکات دي نو کوم پرمختګ چې غرب کوي یا شرق یې یو بل کاپی کیږي نه او برداري کیږي. اوس متاسفانه موږ تقریبا د انساني د فکر د نوزش کې پښتواله کې موږ غوښنه کاپی نه کوو فقط موږ د ټکنالوژي هغه پاتې ټکنالوژي غو نخلو موږ دا تاسو خنو ته اشاره وکړه. اوس موږ د هیوادونو کې یو زعیم یا مشر یا تنظیم یا کم کورنۍ یا کم فکر د حاکم شنو هغه همدغه د سوټه لاس کې نیولې یو لاس کاله شل کاله 40 50 کاله پرې موږ حکومت کوي دا فکر حکومت کوي هغه مخې دینه شي بیرون دښمنان سره دغه کې د خپل وطن دی ذاتي مخالفین نه بلکې هر هغه څه چې دی خپل مخالف ترسیمي چې مخالف دی خپل ځان دی مخالف کریټ کوي د ټول وسایل غیر خلاف استعمال کوي. نو زموږ خلک خلونه به غرب ته عمل ته د خلکو خدمت کې قرار لري. نو دا ممکن د شو اوس پورې ټول اسلامي نړۍ کې د شو دا پیدا نه شو چې د خپل بچان خپل دی وسخمي مشکل دغه ځای کې دا پاچا چې لري شي پاچا اوس تاسو مثلا دغه د هیواد یو سیګ هلته نو دلته ګمان کوم دا منتظم د اډمنستریټر چې د چیف اورګنایزر دی ارمو باندې کله سره د باندې کله رئیس جمهور باندې راځي دیو هغه ته خاص اهمیت ورکوي نو د سیستم د اهمیت ورکوي خلک درې کاله پنځه کاله پاس راشي بل سړی راغلی به هغه عادي سړی هلته دلته موږ دونه بوج جوړو دلته نو ځکه دوی چې خپل مخالف سره زغمي نه او دوی سره بس د هیواد تباہ کیږي مشکل دغه ځکه دی صحیح. اوس دغه سات سره خو دغه صلا انبار چې دي ځان سره ساتلی او دا خو د سوري د خلکو ټکس پیسې کنه بالکل دي څه خپل دی غلا کړل څه پاتو نه خسته او دا ټکس سره ټول برباد شولاړه دی خو ځان سره ویول ته مسخل کې وسیږي نو خلک به ټغر ته کینو نه غریدل دي خلک بیا بدونه چې دغه کې 50 کال نور په ټکس ورکړي چلته برسیږي بعد 50 کال نړۍ باندې چې تر رسیدلې وي ایران هم نه مشکل اوس تاسو ایران بهترین پوی خواندان خلک غرب وسیږي د جرمني کې د انګلیس کې د امریکا کې ناسا پورې ډول تداخل ویلې وکړل د کار کې دا ایران کې د بارچون کې د ولایت الفقيه لپاره د خلک وفادار منو شاید ډول ته نه زیدل صحیح دا ډېر مشکل دی اوس سړی د یو هیواد بل هیواد هم تقریبا زمونږ انځنه په اسلامي هیوادونه همدغه مشکل سره مخ دي همدغه د شرکت تاج کوم څه اشاره وکړه بهر نه دی باندې فشار چې راشي نو نور خلک خو دې سره غاډي اسلامي اورولي د وجنه یو تعاطف خېږي سره دا خلک به چون کې ځپلي خلک د څوک دام شوې دي څوک شړلې دي څوک د اساسي حقوقو محروم دي نو مخور دي مظلوم دي خلک نه ځکه صحیح. اما خبره د اسلامي ودونو حکومتونو بیرون شماره کوش درون مار یو بل موضوع ده هیوادونه یو سختار خپل کې سره جوړي مثلا ناتو ځکه قوي ده چې ډیر هیوادونه پکې ګټي شریکي کړي دي واغه یو قوي بلاک ده کنه د اسلامي همکارۍ نړیوال سازمان فکر نه کوي چې ډیر زیات کمزورې سازمان دی په نړۍ کې د دینه کمزورې سازمان په دې ورځو کې نه لیدل کیږي نه د فلسطین مسله حل کړ نه د بل چا مسله حل کړ او نه خپل کې سره په ګټو باندې سره راټول شول. البته خوشاله پدې دي چې غربي سازمانونو ته هر هیواد په بیل ډول باندې ونه نو خپل ګټې حل تخوندي ورته د اتیم رسیس کې د سازمان لګل شي پختګي ته ورسېده دا غي د لپاره تلای دوره مخکې ما تاسو ته اشاره وکړه دوره کې مثلا پاکستان اټومي طاقت د جوړېدو لپاره پیسې نه وینو قذافي غصب ما کړی بالکل مثلا پاکستان او هند چې کله دغه کې دونه غوښي د ټولو یعنی اوس افغانستان غوښي پاکستان سره وخت هم د شخړه د ډیورن فرضي کرخې پر پسند درلودنه صحیح هغه وخت هم نه پاکستان د بریټ څخه مشکل جان نه غوښي چې اخو دغه شي بین غیر مسلمي هواد یو احساس موجود هغه زمانه کې یو بل درس دی کولای شي اما اوس دغه سازمان صرف یو لاش پاتې دی فقط د یو کلنې دغه کې د شو فورمولیته او ناسته کېږي بالکل نه دي شي دی پات او ته وګورې نو د څه کوم ما مخکې مرزو قداور مشر نشته سره
چې هغه نه خلک لکه دارو کې هغه خبره څوک اوري یا شفقت کې نور باندې وګرځي هر څوک خپل دغه کې د اوس د ایران چې دی ایران په دغه یو معتدل حکومت موجود وي نو ډېر ښه جغرافي لوکیشن د وجنه موقعیت هم څوري او دغه طبيعي زیرمې چې داخله لري او بشري داخله نیرو چې لري نو هر نگاه د داسې دغه هیواد دی مشري لپاره جوړ هیواد دی متاسفانه د شراغ نه غد ټول غونډیانو سره عراق سره تکل د جنگ شو د معلومات سلامت افسوس شو دی افغانستان کې هم د ایران نقش نه خلک ډېر راځي باندې ګمان کوم زه پاکستان سره یې مشکل لري د عربو سره ټول سره غیر سوري نه ټول سره اخته او سوري سره مخته شو دا ټول مشکل دغه مشکل دی دغه وخت سره کوی چې دوی کومک نه کوي نو دوم سوال دا چې کومک چې کوواړي د څوکیوس اوس وکیسه یو د کې یو ډېر جالب کار قطر کویت سعودي دی یوازې د ایران سره خواخوږي وکړه او دا هیوادونه چې د اسلامي هیوادونو نه زیات د غرب متحدین دي د دوی په ملاتړ باندې ایران محاسبه کولای شي حساب کولای شي دوی کولای شي چې د جوړ دغه سره مذاکرات ته ورسي میسته کینی وګوره د هیوادونو په خا ایران سره مشکل چې د ما مخکې مرزو کنه د ایران د هشمونی سیاست چې ولته د منطقه کې هغه باعث شو د خلک مجبور شي بل چلو متورزي ځکه د ایران او عراق جنگ کې کویت ټول نه زیات کوم ورکړي د عراق ته کله چې عراق اوسګر شنو دی باندې یو خيزوال دا غربي نړۍ نو اوس د نړۍ نقشه کې په نومه د کویت یو مملکت بنو اوس خلک به څوک مجبور شي باید هغه چې دوی سره احسان کړی دی هغه د عمومي دخل همدغه ست نور کوچنی هیوادونه چې دی هغه هر مشکل وخت کې هغه معاهدې نړۍ سره لري غربیانو سره لري هغه د کومه غواړي نه بالکل اما دا اوس ته ګوري خلکو دا ګمان کوي چې د 2 کال 3 کال مخکې چې یمن کې روسیان دغه رسول د بحرین کې علني مداخله کوي عراق کې دغه قسم دغه سوریه کې نیم مملکت کډوالي د اړتیا ایران د شي په کار نه اوس سوریه خلک اسلامي نړۍ کې د مخصوص ځای لري د خلک نه محترم ځای لري نو خلک دونه الته وځي چې نه د ایران د نه متمرکز راشي خلک دونه مجبور شو صحیح نو اوس هم دا سیاستونه وجنه د خلک مجبور شوی چې یو بل چا د دوستي لاسو اما اوس چې کله د خلکو ګمان کو چې دوی د اسرائیل سره یا د بل چا سره ولاړوي اما اوس عملاً حمله شو خلکو خپل یعنی تعاطف چې د کوم همدردي هغه ایران سره د خلکو خود د اسلامي قوت نه خلک ګمان کوم چې زور نشته هغه هیوادونو سره اوس فرق ته کوی نه موږ تقاضا وکړو چې د خلکو څخه دفاع کول شي انسان خو د اجتهاد مطابق غنه اوس غره کې مثلا یو جنگ راشي سويس نه دغه نه کوي تقاضا نه کوي نه بالکل اوتریش نه تقاضا نه کوي نه لکسمبورګ تقاضا څو نه کوي لکسمبورګ نه فنلند څو نه کوي ناروی نه کوي څو مالته خو غلول دغه ملکان معلوم دي جرمني دي ایتالیا دي مثلا فرانسه دي انګلیس دي ورته څو وطن نور په مغسره بي نو اوس د اسلامي نړۍ کې دا څو هیوادونه دي چې هغه باندې خلک محاسبه کوي هغه باندې صحیح دا وړي هیوادونه د خلیج هیوادونه دی باندې خلکو اکثر انتقاد کوي زموږ محمد ناصر انتقاد دي په دې چې ځکه د خلک چې وانه د څوکس څه کولای شي څه کولای شي او د کم اوس وګوره ایران چې اول هیواد شي اسرائیل دونه وځپل دوم د جنگ کې خبره یو کوتار نه دی بالکل دمر څونه واسکي یاګه چې دوی مسکه ول ډیر زاله کړي جنگ خو ول روز نه بیلانس خراب دی بالکل بیا هم کډور هیواد یو امکان لاس جوړ کړي او تسلیم یو کنه اما چې د خلک مذهبي خلک تر اخر پر دی غواړي چې ټول بقام دین نظام کوي نو چې موږ د نظام د دیني دا چې نه نو د ایران یې نه فرق نه کوي د پر تر اخر باندې باید محاربه حالت کې باید قرار ولري صحیح بدر صاحب تاسو د اسلامي ورورۍ خبره وکړه ما بل ورځ هم دا پوښتنه کړې و او ځینې خبرې باید واضح شي د امریکا ولسمشر چې عراق باندې برید کوو ډیر واضح ویل چې صلیبي جنگ پیل شو کنه د اسرائیل او ایران جنگ د کفر اسلام جنگ بلل شو کنه د دوه شریرو طرفونو چې دوه خپل حوزي د اسلام په دینه کې چې دا د دې فتوا خو شنوار صاحب ورخه اوس د زموږ افغانستان کې د بازار چې خراب دی مشکل دغه ځای دی د ارڅو ګټې دا ګمان کوم د نړۍ کې او د معتبر اسلامي فورم خبره فتوا راشي نه بالکل او هغه او دغه شو خیر دی ډیر خلک ویلي به اوس موږ د پوزیشن کې نه چې د څه دغه مسلمانانو کافرانو جنگ به یې صحیح دي د یو سیم مسلمانان دي دغه ایران کې مسلمانان دي بالکل نو هغه بل سیم چې دوی باندې څو برید کوي غیر مسلم دي دا خبره صحیح دي نو دې څه هدف څه مخه د بل بحث دي صحیح نو زړه ته ما دغه د غربي نړۍ چې هغه نسبي خپل ټولنو کې دنه
یو منصفانه نظام غوښتنه لپاره قائم کړی دی وي ها وګورم څنګه هیڅ کله یو ګروپ بلته چوکینه پرې خودل لپاره سوچ نشي کولای بالکل خلک ته هغه نه هضمي هغه څنګه یو سړی راشي زنه پرې دمس بالکل ان هغه دا نه چې غوښتنه کاغذ پر مخ لیکلي قانون لري دا شی هغه نه باندې حل نشوي دي او نو اوس چانه پښتنو کې فلان نه پرې خلک خو بل نه پرې ایرانی یا خلک اوس زموږ ځای کې ولې پرې دي خلک په دې بحث کوي دا فکر تفاوت دي هدا پرې مسکه فاصله لري صحیح نو غرب دا او غربیان بیا د خپل د ټولنو کې انصاف دونه او انصاف ته ارزښت ورکړي منصف خلک دي من نړۍ کې به چې دی هغه خپل څوک دغه نه ګوري چې بل چې د حق بیا من هیڅ مملکت دغه سره بیا همسریو کې هغه دغه نه ماده کیږي بیا چې د حق نه ورکړي بالکل او دا چې بشر ته خطا باندې کوم کوم کله چې بشر نه دغه خو چې واخلي نه بیا فرشته شنو بیا انسان کې دغه غریزه موجود دي ځکه دوی ته ورته هر څوک چې د سلک سر پورته کوي هغه سره دوی بیا اتومات حساس کیږي او ټول یو کیږي او څومره دي په دې خپل ټولنه کې دنه چې دلته هغه بل نظام ته قایل دي من نړۍ کې دوی بیا خپل بل محاسبه لري نه داس نه اوس دا نه شویل موږ مثلا دلته د ایران سره دا د دې ان بحث موږ مش کافي نو وخت نشته موږ دلایل وایو نو دوی چې څوک ملامت او سلامت اما مجموع کې تو ګوري چې څوک چې د سلک سر پورته کوي هغه سره دوی د حساس کیږي بالکل او څومره دې سره موافق یاستئ چې ایران لمنځه ولاړ د اسلامي نړۍ نور د سر پورته کولو ځای نشته دی او بل خبر دا ده چې دین وروسته وار د چا کېدی شي ځکه نن ډیرو خلکو وویل چې وار د پاکستان دی خدي د ایران سقوط ګمان کوم ایران سقوط خو څو نور مشکلات هم لري یو خدای د بشري نورین مخته کې د اتیا 15 میلیون انسانان چې د ویزې شي د یو پروت مدیریتونه شي او غرب ته شرق ته مخه کوي او سیمه کې د سیوان شته د ځای ورکی موږ خوشنه هیواد او لړ پاکستان کې هم څنګه ځای مونږ د ایران کې څنګه هیوادونه کې اوس افغانستان یو میلیون مهاجر ځای نشي برابر وړي هیڅ شي لازم خپل مهاجر شي موږ دوباره لازم مثلا نشي برابر وړي نو پاکستان په خانه حالت نه دی پاکستان تقریبا موږ سره مساوي روان دی یو قدم دوه قدم دون فاصله کې خو څه نشکولې او هیبت شي اوس د سیمې هیوادونو نور دغه نه لري او دغه چې د ترکیه خپل په خوا د سوریې مهاجرینو سره ډېر ستړي شوی دي نور څوک دي یو دا مخه کې غرب ته نو غرب هم دي چې داري یو 2 میلیون خلک چې د ترکیه بل اخر نه کېږي نو خپل سرحدونه پرانیسي ولې هغه بیا غرض په نورین دي دا یو بل دغه چې بیا د خلک داخل دیونه دا اوس چې د ایرانی اخوندانو چې 50 پیته کړه مخړه دي البته بس نه ستنه د څوک آسان دي خو فکر د حاکم ولدا څه ځنې خلک د منتفي او دوی سره فائدہ اخلم علی دی نظام نه بل نظام راشنه غو دغه نشي او داخله د کوشنه هوا نه دي دا په زرهاو نه بلکې لکهاونه امکان د خدمت من هاوس دا نه حکومت چې د بیرون ته بل شو حکومت دغه حالت حکومت ته سقوط ورکړي لکه دغه مثلا تلویزیون پرې نه کم پانتون ته پرې نه کم د سیو پروفیسور کور ته پرې د بمباریو کې هغه نه پاس بیرون راشي حکومت وایي حکومت کوم هغه د داخلي فسر مخامخ کیږي هغه نو دغه چې د افغانانو مخکې مذهبي ریشه موجود دي الظهر عالم چې هر عالم خپل حلقه اثر لري هغه سره سید اوس مونږ یو جانب اخلوچونه مخالفین ډیر به ایران انعکاس ورکوي اما د څنګه چې تاسو ولې د پروس کال د رئیس جنازه کې ټول انسانان راوتل بالکل نو خلک داخل کې دوی سره درکې څنګه ملتونه کې څنګه شعور مشتري اوس هغه څوک چې مثلا دغه یو د رژیم چینج دی ورخه بل بحث دی دا مثلا هغه د بنیادی یو وطن کې چې علمي یا د سیواج بنسټیز کوم جوړښت دی هغه چې ولې هغه ټول مملکت ته دغه کې ضرر رسېږي نو دغه سالک چې څوک لاړ شو وایي چې حکومت کوم دغه سره پیغام سره غلېما نو غدا خوندانو لري کېدل د رژیم منفکیدل دا یو بحث دی دا چې دوم دغه راشه ځای نه نسی هغه کوم چې مشکل به دغه پاتې شو تاسو کوم دغه اشاره وکړه آینده به څه کېږي آینده ایران نورسته کوم چې نور د فلسطین قضیه د پاره د سیو توان اواز پاتې وشي ما یې خنده راسي یو ترکیه پاتې کی هغه چون کې خپل زور هم لري چون کې غرب هغه د ځنې ساوي محتاج هم دي نو بیا خپل مشکلات هم د اقتصادي مشکلات دي نور مشکلات د کردان سره مشکلات دي جنجال هم لري نو پاکستان بدون شک یو ټیمي قوت دی اما اقتصادي په لور ټول د قدرت چلیږي نو شو چلی کورودان ډیر زیات مننه چې وخت مراک سلام سپار